أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دا سورة يوسف دا مكي سورة اول دوام دريم اوم دا آياتنا مدني دي مجموعة يوسف يولس آيات دا. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين دا مخي آياتنا چلوستل کیږي را روان چي دي دا آياتنا دي اغا کتاب دي چي ډیر واضح ده د رب کریم دی طرف نه راغلی ده او هیڅ شک او اشتباه ځای په دې کې نشته. انا انزلناه قرآنا عربیا بېشکه موږ نازل کړی دی دغه کتاب په داسې حال کې چې قرآن عربي ده لعلکم تعقلون د دې دپاره چې تاسې پوه شئ. اولني شاګردان د نبي علیه السلام عرب دي، خطاب عربو ته ده، نو ځکه هم دا نور خلق تابع دي دی بلل کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې قریش د اصل د خلکو دي، مقتدیان د دوی دي په ایمان او په کفر کې. چا چې اول ایمان په پیغمبر علیه السلام راوړی د قریشو نه، خو اول مخاطب خو دوی وو، نو چې تر قیامته څومره خلک مؤمنان کېږي دا د صدیق اکبر تابع دي. او چا چې اول کفر کو نبی علیه السلام غوره کړ لکه ابوجهل دا وکړه چې بیا څومره خلک کافران کېږي ټول د هغه تابع دي. نو قریش د خلکو مقتدیان هم په ایمان او هم په کفر کې دي. نو دا قرآن عربي ژبه ده چې تاسې که په پوه شئ دا عذر بیا نه وي چې لکه تورات و انجیل کې چې هغه په عبراني او سوریاني ژبه و موږ نه پوهېدو. دی به کله پیغمبر علیه السلام چې دا واقعات بیانول دی به ورته ویل څه قصې راته بیان کړه. الله تعالی وی نحن نقص عليك احسن القصص، موږ بیانوو په تا باندې هغه ډېره ښه قصه بما اوحینا الیک هذا القرآن، په هغه طریقه سره په سبب دی هغه چې وحی کړی د موږ تا ته د دغه قرآن عظیم شان. وان كنت من قبله، او بېشکه شان دا ده چې وی ته پخوا د نزول د قرآن عظیم شان لمن الغافلین د ناخبرو د جملې نه په دا قصه نه وي خبر. اذ قال یوسف، د حضرت یوسف علی نبینا علیه الصلاة والسلام قصه په قرآن عظیم شان کې په دې صورت کې ذکر ده او تفصیلي ذکر ده. دا د نورو انبیاو قصې مکرر ذکر کېږي، په یوه صورت کې نه په ډېرو صورتو کې ذکر کېږي، په بعضو کې اجمال وي، په بعضو ځای کې تفصیل وي. د یوسف علیه نبینا علیه السلام قصه په دغه صورت کې ذکر ده او په ښه تفصیل سره ذکر ده او ډېره د عبرت واقعه ده. که سړی وای خیال کې وکړي د دغه قصې نه یو عجایبات سړی معلوموی شي. څوک چې الله ته تابع شي د غلام نه پاچا جوړوي. ګوره یوسف علیه السلام په غلامي باندې خلکو خرڅ کړ، خو بیا د مصر پاچا مقرر شو. څوک چې د چا سره جفا وشي او ظلم وشي دی صبر په وکړي، رب کریم عوض په دنیا کې ورکوي، په آخرت کې ورکوي. د ده سره تکلیفونه تیر شوه، د صبر په هغو باندې وکړه، په عاقبت کې خدای هغه څه چې د سره څه کړي وو ده ته یې ورمحتاج کړه. او دا چې په مختلفو ابتلاو کې واقع شو، په هر ابتلا کې خدای پاک دی کامیاب کړی. د یعقوب علیه نبینا علیه السلام 12 زامن وو. 2 زامن چې یوسف علیه السلام بنیامین دا د یوې مور دي او دا نور د نورو نه دي. د حضرت یوسف علیه نبینا علیه السلام ښایست دا په واقع کې وایي د جنت د اهل ښایست و، ځکه د یعقوب علیه السلام مینه ډېره ورسره دا لکه د جنت مینه. طبیعي خبره چې هغه د یعقوب علیه السلام ډېر شفقت ډېر محبت د ده سره و، دا نورو زمانو ته په زړه کې یو څه عقده حسد پیدا شو. او وجه یې دا ویلې موږ ډېر یو دی کم دي، موږ مشران یو دی کشران دي، د پلار خدمت موږ کوو، مالونه موږ بیایو،
ځکه دوی ډېر آباد و، ابراهیم علیه السلام ډېر آباد و، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام. خدمتونه موږ کوو، کارونه موږ کوو، ګټې موږ کوو او شفقت یې پیغ ډېر دی. دا لکه په دا زمانو کې هغه کوم زوی چې تکلیف ډېر برداشت کوي چې پلار یې هغه ته ښه توجه ونه کړي، دا نورو ته نو طبعا هغه ګیلمن کېږي چې زه څومره خوارۍ کوم او دی دې ما سره څه کوي. نو دغه ورونو په منځ کې څه حسد شیطان پیدا کړ. اوس دغه لاسونه جګېږي. د حضرت یعقوب علیه السلام په باب، د یوسف علیه السلام په باب کې تدبیر جوړوي. خو چاته چې کوم کمالات رب کریم ورکړي هغه په حسد نه ورکي. نو دا د شفقت د نبی د یعقوب علیه السلام د سره ډېر کمالات، ډېر په کمالاتو کې یو دا خبره راغله، دا یې خوب ویني چې 11 ستوري او لمر او سپوږمۍ دته سجده کوي. خپل قبلګاه مبارک یعقوب علیه السلام ته چې دا خوب یې، نو هغه ورته چې ای زویه دا ورونو ته نه کې بیان، ځکه دغه خوب د انبیاو خو حق خوب وي. ځکه خوبونه 3 قسمه دي، مخکې مو درته ویلي وو چې بشرا من الله او حدیث النفس، تحزین من الشیطان. د صلحاو د نیکو خلکو خوبونه خو د عامو خلکو د نبوت نه شپږ څلوېښتمه حصه ده، او دا خو بیا وروسته نبي کېږي. د انبیاو خوب خو بیا قطعي حجت ده. ابراهیم علیه السلام د خوب په لیدلو زوی حلالوي، نو چې دا خوب یې ورته بیان کو، دی پوه شو چې دته خدای ډېر غټ مقام ورکړی. نو دا چې دی ته ووایې دې حسد نور هم در سره زیاتېږي. دا خوب مستاق بیا خدای پاک چې کله دا ابتلاوې ټولې ختمې شوې، یوسف علیه السلام د مصر واکمن شو او دنیا ورته محتاجه، اخر کې چې خپل خاندان هم قصه چې بیا وروسته را روانه ده، ورځي بیا دته سجده کوي. پلار د یعقوب علیه السلام مور او خاله کې اختلاف ده چې مور ودې ده که مور یې مړه وه، د مور خور ودې ده، او د 11 رسولونه بیا ټول سجده ورته کوي. په مخکنۍ ادیانو کې سجده د تعظیم روا وه، سجده د عبادت نه، سجده د تعظیم روا وه. ولې موږ او تاسې اول آدم علیه السلام په قصه کې وویل چې ملایکو ته خدای پاک حکم د سجدې وکړه، الله خو په شرک حکم چاته نه کوي. خو دا سلام سره په دغه امت کې چې سلام راغی هغه منسوخ شو. دا تحیه د دغه امت سلام ده، ټیټېدن سجده کړن دا نشته. مستاق هلته بیا خدای پاک ښکاره کړه. نور به په منځ کې قصه پرېږدو. ده چې دا خوب ولید، خوب یې بیان کړ چې دا ورونو ته مه وایه، ځکه شیطان ښکاره دښمن ده، شیطان ښکاره دښمن ده. هغه بیا خاص کر د نیکو خلکو په منځ کې ډېر کوشش کوي. ګورې ورونه دغه ځای ته سره برابر کړه چې د ورور د مرګ اقدام. نو دغه ورونو دا نورو په منځ کې مشوره وکړه چې اوس د یوسف علیه السلام په باب کې څه تدبیر جوړ کړو. یوه ورته ویله قتل به یې کړو او بیا به وروسته توبه وباسو. د ګناه نه وروسته توبه خدای پاک قبلوي، موږ به من صالحین شو. پلار چې دی ویني نو د ده سره یې مینه ډېره ده، چې دی نه ویني اخر به محبت موږ سره پیدا شي. دا قتل هم په دغه غرض کې، او دغه هم وایي یو نوع عذر و د دی د خپل پلار سره ډېر محبت و. دا چې دا موږ محبت را خلاص شو سره، صرف یې موږ د په منځ کې معامله وي. یوه ورته ویله نه ووژنه یې ما، که یو وارې د ده د نه ځان خلاصوئ نو بل تدبیر به جوړ کړو چې دا د لیارو په غاړو چیرې کویان دي، دا د دښتو کې بیا کله کله قافله پیښه شي دغه کوی نه اوبه باسي، عام کلی نه لري. داسې یو ګمنامه کوی ته به واچو چې کله کومه قافله د کوم وطن نه راغله هغه اوبو ته پړی ور واچوه، دی به راوباسي. نو دا قافلې والا به د ځان سره بوځي، د دا وطن به بیخي لاړ شي ورک شي. او دی خو به همیش د پلار سره و، دی به تله غره ته ښکار به یې کوه، دا غرونه میوې لري، میوې به یې خوړې، ساتیري به یې کول. نو راغله پلار یعقوب علیه السلام ته ویې چې ته ولې دا یوسف علیه السلام موږ سره نه پرېږدې، موږ په هغه باندې امین نه بولې، دا را سره ولېږه چې غره ته را سره لاړ شي، څه به د غره میوې وخوري، څه به سات تېر کړي.
یعقوب علیه نبینا علیه السلام ورته ویلې زه د ده په فراقت غمجن کېږم، یو دا جدایي نشم برداشت کولی، دوم په دې ډارېږم دا وطن لیوان ډېر درلود، تاسې په ښکارو پسې ورکېدی خو کنکای ده لیو به یې وخوري. لکه دغه ځای بیا دویم بانه د مخکې نه تلقین ورته وشوه، دوی ورته ویل که دا لیو رانه وخوړه او موږ دومره ډېر یو، لاس ځوانان یو او دا لیو رانه خوري، دا خو بیا ډېر تاواني یو. یوسف علیه نبینا علیه السلام یې سهار ورسره پرېږی. دی چې بوتلو بیا یې کله یو کوهي غاړې ته ورسو، چې کوهي ته یې اچي، ده د خپل وجود مبارک نه یې کمیس وایست او دا یې چې وایي ورپورې وایي دا بعضې خو نو ډېره غمجنه ذکر کړې دا قصه. ده به دوی ته لاس ور واچو، غېږ به یې ورکړه، نو دوی جګ شو، لاسونه یې ور وتړل، په بوکه کې یې کېنوه، بوکه یې وځړوله کوهي ته، چې نیمې ته ورسېده ذاتي پړی پسې پرې کړ چې کوز ولوېږي، بوکه لاړه په اوبو کې ولګېده، بیا د کوهي په بیخ کې غټ کمر و، د هغه نه راوخوت هغه تیږې ته. ابراهیم علیه نبینا علیه السلام چې نمرود کمیس ترې ایستلی و، اور ته یې واچوه، کالي یې لوڅ کړو، اور ته یې واچوه. جبرائیل علیه السلام د جنت قمیص ورته راوړی و، هغه قمیص بیا حضرت ساره رضی الله تعالی عنها د اسحاق علیه السلام غاړې ته تعویض تر جوړ کړی و، د جنت قمیص و، د ده په غاړه کې و. اسحاق علیه السلام چې لوی شو بیا د یعقوب علیه السلام غاړې ته ور واچوه. یعقوب علیه السلام چې لوی شو، چې یوسف علیه السلام پیدا شو، بیا د ده په غاړه کې و. نو جبرائیل امین راغی، هغه قمیص یې ورته راخلاص کړو چې د په غاړه کې و، هغه یې ور واغوست. او جبرائیل امین په دغه وخت کې ده ته وحی وکړ، د الله ورته راولېږه. دا وحی د نبوت نه وه، لکه د موسی علیه نبینا علیه السلام مور چې ډېره پریشانه وه په موسی علیه السلام باندې، الله وی واوحینا الی ام موسی ان اقذفیه فی تابوت. دا د نبوت وحی نه وه، مشوره په شکل. ده ته هم داسې ویلی د اطمینان دپاره، داسې وخت به راځي ته مه خفه کېږه، دغه ورونه به ته په د خپل عمل خبره یې، دی به بیا پوهېږي نه، وخت به ډېر وتلي یا به تا نه پېژني، هلته به بیا د تا د پاچاهي لباس وي. نو ژوند مرګ خطر مه کوه، داسې وخت به راځي تر یو وخته به ته ژوندی یې او بیا به دوی په دغه خپله جرم باندې ته خبره یې. یعقوب علیه نبینا علیه السلام ته چې اوس دوی بیګا ته ورځي، دی یې کوهي ته واچوه، نو یو سیرلا یې وینې حلالې کړه، هغه وینې یې د ده په کمیس باندې توی کړې. بیګا ناوخته شوه، تر نورو وختو په تیاره کې راغله، چې راغله ژاړي په دروغو باندې چې حضرت یعقوب علیه السلام دوی ولې د یوسف علیه السلام نشته اوسره، دې پوښتنه وکړه چې هغه څه شو. دوی ورته ویل دا خو موږ خپل کاري کې وو، موږ په مسابقه تللي وو، دی یې ووخو. اگر که موږ رښتونې یم ته د موږ خبره چیرې منې، که نه دغه د وګوره کمیس یې په وینو باندې ککړ. وایي ده چې کمیس وکوت په وینو ککړ ده، خو څیرې شوی بیخي ده نه. دستي پوه شو چې دا ځای د ځانه تدبیر جوړ کړی. وایي دا څه ویښیار لیو ده چې کمیس یې روغ تر ایست او دا یې بیا خوړ. خو اما الله ته صبر ده. رب کریم په دغه عمل چې تاسې وکړو د یوسف علیه السلام سره، زه د هغه باندې د الله نه استعانت غواړم، خدای پاک به د ما معاونت کوي. سبا یا بله ورځ قافله راغله، یو څوک یې د اوبو دپاره ورولېږه چې ته ورشه اوبه راوباسه. چې ورغی کوهي ته یې بوکه کوزه کړه، دې خوا نه یوسف علیه نبینا علیه السلام په پړي پورې لاس ونیو، بوکه کې پکې کړه چې ده راوایست، ویلې او ښایست یې ولید. نو د ډېره خوشحالۍ نه یې نارې کړې یا بشرا هذا غلام. څوک وی چې دا بشرا د هغه سړي ورور و، هغه ته یې نارې کړې چې دا چا کوهی ته بوکه ورکوزه کړې، هغه ورور ته یې نارې کړې چې عجب هلک ته رامړ کړه. او څوک یې نه زیری خوشحالي ته یې ندا وکړه، راشه خوشحالي دا د وخت ده. دا یوسف علیه نبینا علیه السلام یې راوایست او بیا یې د ځان سره د سامان د تجارت په شکل لکه یو غلام چې اخیستی وي دا یې پټ کړ. په دا ورونو کې
یهودا به ده ته کوهي ته مړۍ راوړه او راچوله به یې چې راغی کوهي ته کوهي کې نشته نو لاړ ورونه خبر کړ چې دا خو چا وړی نو ورونه وایي پسې راغله دا قافله پسې چې راورسېده قافلې والا چې دوی ولیده د یوسف علیه السلام ولید یوسف علیه السلام ته یې وایي هلته پټ تهدید وکړو چې حال ونه ویایي دا قافلې والا ته ویل دا خو د موږ غلام ده موږ نه تښتېدلی دا چېرې بیایي هغه ورته ویل دا خو همداسې کوهي کې پیدا کړو په موږ یې خرڅ کړه دوی خرڅ کړو وکانو فیه من الزاهدین دوی د روپیو شوق نه و هسې خرڅولی شوق و خو عنوان یې د غلامي ورکړو نو په یو څو کوټه روپیو ناچلو روپیو یې په خرڅ کړو شل تر څلوېښتو پورې قول راغلی یوسف علیه نبینا علیه الصلاة والسلام د قافلې خلکو بوت مصر ته هلته قافله د تجارت چې ورسېده د تجارت په مالو کې دغه باندې هم خو د غلام نه شو هغه وایي اول امتحان و چې ورونو کوهي ته واچو دا دوم امتحان شو چې اصیل په غلام بدل شو و اصیل او دعوه د غلامي په وشوه هلته چې تجارت خلک راځي او اخر یې نو بولۍ په ولګېدې وزیر د مصر یې غدای واخیست دغه وزیر اولاد نه و نو خپلې ښځې ته زلیخا ته ویایي چې دغه سره ډېره ښه ګزاره کوه ولې د اخلاقو نه معلومیږي چې دا ډېر نیک هلک ده موږ ته د خیر سړی ده او یا به یې په زویګلوي ونیسو خو ما ته خو زوی نه لرو دغه به ځای خپل زوی کړو نو ډېر ښه سلوک او ښه ګزاره یې ورسره کوله هلته ښځه عاشقه شوه په ده باندې مینه محبت پیدا شو چې مینه محبت پیدا شو د ملک وزیر د ملک ډیپټي ته ځي دوی باندې عشق غالب شو نو اوومه کوټې ته یې ننایست وایي دا کوټې ده چې مسلسله وي اوومې کوټې ته هرې کوټې ته چې ځي دروازه یې کلپوي اخرنۍ کوټه یې په الان ښه په بخملو ادیغه وخت په غالیو او په وریښمین لباس باندې وایي جوړ کړی چې هغه ځای ته یې ورسوه نو اوس خبرې ورسره شروع کوي مکر او چل جوړوي نو یوسف علیه نبینا علیه السلام ته وایي څه ښایسته ویښتان دي ده ورته ویلې دا به د بدن نه مرګ نه بعد اول دغه تویېږي دا ویښتان به ختمېږي بیا دا ورته وایي چې څه ښایسته مخ دی ده دی ورته وایي دغه مخ به خاورې کېږي بیا به یې چمجان خوري خو چې دا هره خبر کوي دی هغه خبر ورته کوي اخر دې ذاتي سودا شو ورته ویلې چې وریښمین لباس ده ګوښې کوټه ده هېڅوک نشته راشه د ما حاجت پوره کړه د ما سره بد عملي وکړه دې قوي قصد کړی و کوټې یې پسې کلپ کړې چې دی په دغه عمل دا وایي درېیمه ابتلا شوه هغه ابتلا د کوهي وه دا بله ابتلا د غلامي وه خدای ډېر وځورېدو یوسف علیه السلام په دغه ابتلا چې اوس خدای رانه ناراضي کېږي خو غم و په ده ګناه خو نه وه د ده او که زنا وکړي خو په ګناه باندې غر کېږي چې دې قصد وکړو ده به هم قصد کړی وای یو معنا دا ده لولا رأى برهان ربک برهان د رب نه وی لیدلی ده به هم قصد کړی وای خو برهان د رب لیدلی قصد نه وکړو یو معنا څوک دا کوي څوک یې چې نه د لولا جزا جواب په شک په قدم کېږي نه دم هم وکړو خو په همو کې فرق ده د دې د طرف نه هم عزم و قصد و هغه د زړه د وسواسو مې 5 مرحلې درته ذکر وې ان تبدو ما فی انفسکم کې که یاد وي حاجز خاطر حدیث و نفس هم هغه ضعیف مقام لږ اراده قصد محکم د دې عزم و او د یوسف علیه السلام هم اوس بیرته بیا چې په انبیاو په شان کې بیا د بل سړي نه ونه شي ښه خوراک په روژه کې چې سړی وویني د دغه انسان شوق پیدا کېږي که نه دا ښه خوراک ده وږی انسان د ښه خوراک ویني او شوق پیدا کېږي که نه خو اوس شوق پیدا شو ثواب په دغه ځای کې ده چې شوق پیدا شو خو ته یې نه خورې د خدای د رضا دپاره چې روژه د الله را باندې فرض کړې ده
ثواب په دغه ځای کې ده. که اشتها بیخي نه وي، اوس ناستې تر بېګا پورې بیخي ډوډۍ نه خوري، اشتها نه لري، په دغه نه خوړل باندې ثواب سړي ته ورکول کېږي. هر نبي ته دا فطري صفات خدای تر ټولو خلکو نه سالم او قوي ورکړي دي که نه دي ورکړي؟ نو دا خو وایي میل طبعي ده په انسان کې، دا فطرت ته خدای د ثواب ځای ته خدای پاک سړی برابري. ګوره شوق هم شته، شوق هم شته، داسې نه ده چې نامرد ده عنین ده، شوق د جما نشته، دا هم شته. قدرت هم پیدا شو، مطالبه هم د هغې د طرف نه ده، او داسې مطالبه ده چې د زور لیار ورسره کي، ځکه دا یې امیره ده، مالکه یې ده، دا یې غلام ده د خلکو په اصطلاح. په داسې وخت کې چې حاکم دی وخت په تا باندې په زور یو کار کوي، ته مقابله کوي، دغه ځای لوی دی، غټ دی، هغه ځای ده، ثوابو ځای ده. خود ځان وساتو فاستعصم. ولې؟ برهان د رب د ولید. یا برهان د رب عبارت ده قاضي صاحب لیکي چې د زړه کې د نبوت ادراک، دا منصب د نبوت خدای دته په آینده کې ورکوي که نه ورکوي. هر نبی مخکې تر نبوت نه ولی وي که نه وي، هغه حقیقت د نبوت چې د په سینه کې پروت و، حق و باطل خو په هغه پېژنده، د هغه وجه نه د ځان وساته. دوم قول دا ده چې په دغه حال کې چې د طرف نه څه شوق موجود شو، قصد نه، شوق اشتها راغله، لکه ښه خوراک ته سړي شوق موجود شي. حضرت یعقوب علیه نبینا علیه السلام دغه یې وایي ولید، د هغه شکل یې ولید. او یو قول دا ده چې بام چت دوه ځایه شو. حضرت یعقوب علیه السلام په دا خپله ګوته داسې خوله ورته لګولې چې ګوره د نبوت خاندان یې، نبي یې چې دا درنه ونه شي. خبرې یې ورسره وکړې. دا رابطه د شیخ کې کله داسې مقام پیدا کېږي چې هغه شیخ سړي سره خبرې کوي، رابطې په حال کې غږېږي ورسره، هغه څوک چې پاکې هغه خبرې ادراک کړی شي. ګورئ دلته رابطه راغله. یعقوب علیه السلام په مصر کې ده، شام کې ده، کنعان کې، او دی په مصر کې د اتو شپو مزل ده په مابین کې. خو هغه شی پیدا شو، د هغه شوق ختم شو. نو دا یې جګ شو، تر منډې کړه چې نه یې پرېږدي. چې منډې وهي دروازه خپله خلاصېږي، خلپ یې دروازې. اخري دروازې ته چې دی رسېدو، د دې لاس پسې ورسېد، دا د کمیس د لمنې نه چې وینو، ده چې زور وکړ لمنې ور پرې شوه، دی راووت. چې څنګه راووت، ایخوانه دا د ملک وزیر عزیز د مصر دا راغی. د ښځو په نبي علیه السلام یې چې دا د شیطان پړي دي، داسې چلونه زده دي لکه د شیطان. چې څنګه یې خپل خاوند ولید، اوس دا چې دی حال ورته ونه وي، د ما عیب ښکاره نه شي، دې دستي الزام ولګوه. د یو سړي څه سزا ده چې ته اهل ته غلط اراده لري، یا سخت عذاب یا بندي خانه، چې دا بندي نه شي، ته اهل ته بده اراده لري. هغه یوسف علیه السلام ته مخ ور واړوه چې ولې؟ د مخکې م هلته زلیخا ته ویلې ګوره چښتن دې ما سره ډېر ښه کوي، انه ربي احسن مثوایه. دا خو ناشکري ده چې دی ما نازوي او زه د ده د ښځې سره بدعملي وکړم. دلته چې د باندې ووته چې هغه ورته ویلې دا ولې؟ ده دستي ورته وویلې چې ده وایي که دې نه وای ویلې، ده دغه احسان و دغه حال هم نه پسې لوڅوه. خو چې دې داغ په ولګوه په ده دی مجبور شو د ځان د دفاع دپاره ذاتې دا خبره وکړه، دې مطالبه وکړه، ما نه ده کړې. که نه شاید د ده خو اولاد نه و، خو وایي په دا کوټه کې کله به د ده د ترور زوی دا راوړ د ساتیري دپاره مینه به یې په کوله. داسې کنکای ده چې هغه د غږېدا په وخت کې نه ده، چې هغه نه پوښتنه وکړه. هغه ګویا نه شو که د کمیس د مخ د طرف نه شکېدلی، نو دا رښتونې ده، دا یې دروغجن ده، ځکه ده به لاس ور اچوه، هغې د ځان نه لرې کوو، نو خو مخامخ دي سره دواړه مخ طرف شکېږي. او که د کمیس د شا د طرف نه شکېدلی، نو معلومېږي دی منډې تر وایي دې ورنیولی ده،
چې وایي کړ چې کمیس د شا د طرف نه شکېدلی او هغه هلک وغږېدو چې د غږېدا په وخت کې نه و عزیز پوه شو چې تاوان په دی کې یوسف علیه السلام ته عذر کوي صرف شرموه مې ما دا خبره پټه کړه او دې ته دا ټول د تاسې تدبیر ده ان کیدکن عظیم د تاسې تدبیر ډېر غټ دی د مفسر لیکي تر شیطان نه وایي ښځه ډېره بده ده ولې وایي د شیطان په باب کې رب کریم داسې ویلي دي ان کید شیطان کان ضعیفا د شیطان تدبیر ضعیف ده اما ښځې ته الله وي ان کیدکن عظیم د تاسې تدبیر ډېر غټ د دغه وجه نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې ښځو ته نصیحت کوي بیا په نصیحت کې ورته ما نه دي لیدلي ناقصات عقل و دین چې ډېر ویښیار خلک د خطا کوونکي تر تاسې سره له دې نه چې ناقصه مې د عقل په لحاظ د دین په لحاظ خو ډېر غټ علما ډېر غټ بزرګان ډېر غټ روشنفکران او پوه خلک تاسې خطا کوي دا خبره لوڅه شوه چې زلیخا مینه ده په غلام باندې نو د دغه عزیز د مصر چې کوم نانبای ده د هغه ښځه خبره شوه کوم اشپز ده چې دیګ ورته پخوي د هغه ښځه خبره شوه کوم محافظ ده چوکیدار ده د هغه ښځه خبره شوه نو دا ښځو ذاتي پروپاګنډې شروع کړې ښځې وایي خبره بیخي نشي پټولی غږېدا پسې شروع کړه او دې ته وګوره د وزیر ښځه ده په غلام مینه ده دا خبرې ډېرې شوې او دا زلیخا یې په عذاب کړه نو دا چې زلیخا اوس خپل عذر ښځو ته وړاندې کړي ډېر د تدبیر جوړ کړه ښځو ته یې مېلمستیا وکړه بیا یې تکیې ورته کېښوې مړۍ نه باد نه وي چې میوه خوړل کېږي نارنجان یې په لاس ورکړه اروې ته یې چاړم ورکړه یوسف علیه نبی علیه السلام ته په دغه وخت کې وویل مخکې نه و دا ښځو لیدلی دوی چې هلته نارنجان پرې کوي ده ته ویلې اوس وروځه چې دی وروت چې د ښځو نظر په ده ولګېدو داسې عشق په دی راغی چې دا نارنج د پرې کېدن سره یې خپلې ګوتې پرې کړې په خپلو ګوتو هم نه شو پوه چې پرې شوې مګر انکوز یې ونیول دی ویې ویلې الله څومره د غټ قدرت چښتن ده چې داسې انسان یې پیدا کړی دا خو انسان نه ده دا خو ملایکه ده د ملایکو وایي ښایست په دنیا کې مشهور ده لکه د شیاطینو بدشکلي چې مشهوره ده د دې ښایست دا خو ملایکه ده دلته زلیخا چې دا د دې خپل حال ولید ذاتي ورته ویل دغه غلام ده چې زه په مینه تاسو ما پرې غور راکوئ خو ګورئ ما د ده نه ډېره مطالبه کړې فاستعصمه ده ډېر کلک ځان رانه ساتلی که اما ونه منې اخر به یې زه بندیخانې ته اچوم په خپل خاوند باندې دلته دا ښځو هم وایي د دې ملګرتیا وکړه یوسف علیه السلام ته اوس لکه نصیحت کوي ورته یې چې ګوره دا د چښتنه دا د تا خدمت کوي د تا قدر کوي تا به نور هم پسې نازوي فاحشات په دې پوره کېږي خدای دې سوال قبول کړه دا هم په خبره شو خو یوسف علیه نبی علیه السلام د هغو په مشوره هم خبره نه کوي عمل نه کوي رفتار نه کوي خو دا چې بار مطالبه کېږي نو انسان د په خپل ځان به اعتماد نه لري چې رسول الله کومې خبرې کړي الله تعالی خبرې کړي د حکمت ته کې دي الله وی لا تقربوا الزنا زنا ته ورنږدې کېږه نږدې کېدن دا ده چې پردۍ ښځې سره د شناخت شروع کړه ستړی مشي خندا لاس ستړی مشي ورکولو کېناستل اخر به فضله لګېږي حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده پردۍ ښځې سره به نه ګوښه کېږي چې سړی د ښځې سره ګوښه شو درېیمې شیطان ده ښځې ته دا سړی ښایسته کوي په نظر کې سړي ته دا پردۍ ښځه ښایسته کوي په نظر کې یو د بل طرف ته شهوت میل پیدا کېږي په زنا یې سره ګرفتاره کوي د دې سره به ګوښیتوب دا نه راځي نو حضرت یوسف علیه نبینا علیه الصلاة والسلام چې الله تر دغه ابتلا نه چې بار د ما نه مطالبې د زنا کېږي که زه زنا وکړم خو غرق شو تر دغه نه ماته بندیخانه محبوبه د خدای پاکه بندي دې شم خو چې د دغه نه وساتل شم حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم سړی روان ده نبی علیه السلام روان ده یو سړی سوال کوي خدای پاکه ته صبر مې
راکې ماته. نبي علیه السلام یې دا د ځان ته غمونه وغوښته. صبر خو په غمو وي، د غمو بیا طاقت نه لري. د عافیت سوال که چې خدای پاکه په تکلیفو کې مې واقع یم کې صبر بیا نشي کړی. خو که کله الله در باندې ابتلا راوسته بیا صبر که. اول سوالونه د صبر مه که. نو وایي که ده سوال د بندیخانې نه وای کړی چې خدای ما ته بندیخانه محبوبه ده، بندي مې کېښود چې دغه نه خلاص شم، که یې ده وای نه وای کړی الله به بندیخانې دا تدبیر جوړوه د ده دپاره خلاصوالي. خو ده خپله وغوښته بندیخانه. ښځې مصر ته عزیز د مصر ته وویلې دا خبره دا پرپګنډا چې دا ښځې په ما پورې کېږي زه یې ډېره تنګه کړې یم. د یو څه وخت لپاره دې بندي کړی وای چې دا خبره ورکه شوې. ګوره دا موجوده وخت کې دا غټ غټ پاچایان کله د یو ملک په یو غټ جرم کې واقع کېږي څه مشکل دی یو نوی کار وکړي، خلکو توجه د ځان اړې بس هغه نوی خبر شروع شي دې خبره د مابین ذاتي اوزي. که دی بندي شوی وای یغه هم دغه ته وکته خو یغه ته هم شرم و پیغور و چې ښځې پسې خبرې کېږي. نو حکم یې وکړ د بندیخانې چې دی به بندیخانې ته بوځي. یوسف علیه نبی علیه السلام چې بندیخانې ته ځي دوه د پاچا خادمان دي، یو شرابي شراب ورته جوړوي ورکوي، یو یې نانبای چې مړۍ ورته پخوي. دغو دوو ته چا زهر منلي دي، روپۍ ورته منلي زهر به درکو. شرابي ته یې ویلې چې شرابو خدمت کوه ساقي ته چې په شرابو کې زهر ورکړه دومره روپۍ به درکړو. هغه نانبای ته یې ویلې چې په مړۍ کې زهر ورته ګډ کړه دومره روپۍ به درکړو. اچا چې پاچا ته شراب ورکول یغه هغه د خلکو خبر ونه منله. نانبای لالچ وکړو او یې منله. نانبای چې وړه خوشتول زهر یې ورته ګډ کړه. اوس هغه خو په خبر ده ساقي د شرابو د نانبای خیال دا ده چې خو ده به هم ګډ کړي. هلته چې دواړه ورغله یو مړۍ وروړه یو شراب وروړه. چې مړۍ پاچا نیموي هغه شراب چې ورچکي هغه ورته ویل مړۍ مه خوره په دغه کې زهر ګډ کړي. نانبای ورته ویل چې شراب ونه چکي په دغه کې زهر ګډ کړي. ساقي ته چې اچا شراب په چکل پاچا ورته ویل وایي چکه دا خپل شراب چې ماته دې راوړي هغه دستي په سر پورته وایي چکه ځکه هغه خو زهر نه و ورګډ کړي. نانبای ته ویل ته اوس دا خپله مړۍ وخوره. هغه انکار وکړه. ولې خو زهر یې ورګډ و. دلته یو حیوان یا پیشو یا سپی چې شی را پیدا کړ دا یې ور واچول. هغه چې وخوړ هغه مړ شو. خو تور خو په دواړو و. دواړو په باب کې حکم وکړ چې بوځي بندیخانې ته. دا دواړه د یوسف علیه السلام سره لاړ بندیخانې ته. د یوسف علیه السلام هلته ښه معامله په بندیخانه کې چې دغه دوه ولده یا وایي دا چې ده به د بندیانو خدمت کوه. یوسف علیه السلام د هر چا د حال پوښتنه به یې کړه او نیک بیانونه به یې کړه چې ونې بندي به کوم خوب ورته وویلې ده به ښه ترجمه ورکوله. دا حالات چې دغه دوه ولیده نو دغه دوه ویل چې درځه ما ته هم درته خوبونه بیان وایي یا یې حقیقي لیدلي وو خوبونه یا یې هسې د ځانه جوړ کړه. نانبای چې هغه ده ته پاچا چې نیولی و چې مخکې مړۍ ورته پخوله هغه ورته ویل ما داسې خوب لید چې د شپې مړۍ مې په سر ایښي مرغان راځي د ما د سر نه مړۍ خوري. او کوم چې ساقي و هغه ویل ما خوب لید چې بیا مې انګور نښتېزل شراب مې جوړول. یوسف علیه السلام ورته ویل زه د دغه خوب تعبیر چې در کوم د هغه نه مخکې یو وارې څه واورئ چې اعتماد جوړ شي. وایي کوم عالم چې په یو علاقه کې خلک یې نه پېژني د دې دپاره چې خلک د ده نه فایده واخلي خپل حالت په خپله ښکاره کړي دا عجب و ریا نه ده، د دې د خدمت په خاطر ده. دا لکه وایي نبي علیه السلام ته چې الله حکم وکړو اما بنعمت ربک فحدث دا تحدیث په نعمت ده دا پروا نه لري. نو ده وایي خپل مقام اول ورپېژنده. اول دا ورته تاسو چې کومه مړۍ خورئ مخکې ته راوړلو نه به زه حال درته ووایم چې داسې شی به راوړي دومره به خورئ دومره به درنه پاتې کېږي. لکه عیسی علیه السلام به بما تاکلون و ما تدخرون هم ویلې که یې نه ورته ویلې. دا یو پوښتنه تر وکړه دا تا چېرې زده کړی دا جادو
دې خیال خو دا و چې دا خو به جادو علم وي، کهانت به وي، کاهنګري نجومي نه ده چې دا نن سبا کهانت کوي. ده ویل زه کاهن نه یم، زه مسلمان یم، د نبي خاندان یم، د ابراهیم علیه السلام، د اسحاق علیه السلام د یغو اولاده یم. موږ شرک نه کوو، موږ د یوه الله په وحدانیت باندې قائل یو. هغه په ما دا احسان کړی چې علم روحیه یې راته نصیب کړی، او بیا عین حال کې دعوت ورکړي بندیانو تاسو ته ویایم ډېر خدایان ښه دي که یو خدای چې هغه د هر څه مالک ده. دعوت هم اسلام ته ورکوي، دلایل هم ورته بیانوي، پس د هغه نه دا اخبار بالغیب هم ورته کوي چې د ښه اعتماد جوړ شو، نو پس ته ترجمه ورته کوي. دا یو ته تا به پانسۍ کې د سر غوښې به د مرغانو خوري. ځکه خو پاچا خو تحقیق شروع کړ، ثابت شو چې د رښتیا زهر ورګډ کړي دي، هغه یې پانسۍ کړ. دا بل ته ویل ته به بېرته په خپله ډیوټي باندې مقرر شي، بیا به د انګورو نه شراب جوړوي او خپل پاچا ته بیا ورکوي. هغه دغسې شو چې کله دا خلاصېږي، دا یو ملګری چې خلاصېږي، بیا حسنات الابرار سیئات المقربین د غټو خلکو نه معمولي شی چې وشي نیولی لري. و یوسف علیه نبینا علیه السلام دغ ته تمه وکړه چې دا څوک خلاصېدو، دغ ته یې ویلې هغه چښتن رب د تا چا پاچا ده. یخ ته بیا ما ورې په یاد کړه چې په بندیخانه کې یو غلام بې جرمه پروت ده. وای حدیث مبارک راځي، وای که ته ځان یخ ته نه وای حواله کړی، الله به زر د اخلاص کړی. خو چې ته بیا ځان بنده ته حواله کړه، کار ته یې بندیخانه خپله وغوښته، دلته یې د ځان خلاصولو خبره بیا بیرته بنده ته حواله کړه. هغه نه ویر شو. 7 کاله دی په بندیخانه کې، لکه ایوب علیه السلام 7 کاله مرضونه تیر کړه، یوسف علیه السلام 7 کاله په بندیخانه کې ده. پس له هغه نه د مصر پاچا خوب ولید. یو خوب ویني چې د دریاب د طرف نه مزي غویان راووته، شاته ډنګر پسې راووته، دا ډنګرو دا مزي وخوړه تېرې کړه. بل شنه وږې دي، پس فصل د غنمو شنه وږې دي، وچ وږې تر تاو شو، دغه شنه یې ختم کړه. پاچا وډار شو، سهار خپلو وزیرانو ته ویل ما خو داسې یو خطرناک خوب لیدلی، تاسې تعبیر راته وکړئ. هغه ورته ویل دا احلام اغواس احلام نه یې، دا حدیث نفس، دا خیالات فاسده لکه شیطان غلطول، دا اغواس احلام دي، موږ داسې خوبو تعبیر نشو کولی. هغه کوم ساقي د شرابو چې هغه د یوسف علیه السلام تعبیر یې په بندیخانه کې لیدلی و، دلته ورپه یاد شو چې اصل سړی خو هلته ده. ده ذات یې ورته ویلې که ما ور ولېږئ، دا بندیخانه د ښار نه د باندې وه، که ما ور ولېږئ یو سړی شته چې هغه د خوبو ښه تعبیر کوي، زه به هغه ته ورشم. پاچا ور ولېږئ. هلته چې ورغی یوسف علیه نبي علیه السلام سره یو ځای شو، نو ورته یې چې یا ایها صدیق، ډېر رښتونیه، ځکه خو رښتیا یې دته معلوم شوي وو. داسې خوبونه پاچا لیدلي دي، که ته یې تعبیر وکړې شاید زه بې قام ته وروړم. او دلته یې د شاهي خبره وکړه، ځکه وایم هغه خلکو انکار وکړه چې دا اضغاث احلام دي، نو دا یې ویل کېدی شي دا یې یو عذر وکړي چې دا خوب د تعبیر نه ده. ده ورته ویلې داسې ورته ویې پاچا ته چې دا 7 کاله اوس د دغه نه بعد دا پراخ آباد بارانونه د رزق وسعت کې راځي. په هغه پسې بعد بیا 7 کاله قحطي را روانه ده. نو دی د کوشش وکړي دا د 7 کالو غنم فصلونه چې کري ټول د میده کوي نه، ځکه غنم چې په واګې کې وي نه خرابېږي، خو چې وایستی شو بیا دا خوکۍ موکۍ کوي بیا خرابېږي. صرف دومره دومره د میدې چې د خلکو ضرورت وي، دا نور د خلک دغسې سټاک جوړ کړي، درمندان دې وساتي چې هغه وروسته د قحطیو په وختو کې بیا په ښه ورځي. او 7 کاله قحطي نه بعد بیرته بیا پراخي را روانه ده، بیا به بارانونه وي، باغونه به وي، بیا به خلک شرابونه جوړوي. هغه چې راغی پاچا ته یې دا خوب ویلې، بیان کړو، نو پاچا ته ډېر نادره ورده شو چې دا څومره ښه معبر ده، ورشئ ته یې راولئ چې زه په خپله خوله د ده نه دا خبرې واورم.
چې یوسف علیه نبی علیه السلام ته بیا سړی ورغی پاچا دې غواړي نو ده تلې وار په ورتګ کې ونه کړ ده ورته وویلې ورشه یو وار یې پاچا ته وویل چې د هغو ښځو نه پوښتنه وکړي چا په ما یې کوم داغ لګولی و چې په ما کې یې د ګناه څه مینه لیدلې چې پاچا هغه ښځې راوغوښتې پوښتنه ترې وکړه هغوی وویلې چې موږ هر څومره حیله ورته جوړه کړه په ده کې مو د ګناه بیخي مایل نه درتلی زلیخا اقرار وکړه چې اصل غم ټول په ما کې و په ده کې چې دا یې ولې کړه وایي د دې دپاره چې آینده کې بیا یو خدمت به زه کوم چې دغه داغ په ما پاتې بیا به خلکو هغه په ذهن کې وي چې دا زموږ په وختو کې نه په کانکون یو کار کړی لوی عالم یم چې تربور سره جنګ شو هغه خبرې پیغورونه ورکوي ځواني په وخت کې د امیتوب په وخت کې یو کار کړی وروسته تایب شوی وي ښه سړی تر جوړ وي خو دا اوسني بزرګي ته څوک نه ګوري هغه حال ته ګوري ځکه انبیا خدای معصوم ساتلی دي معصوم دي کانکون نه ګناه نه ده کړې وایي ځکه چې د نبوت غټ منصب چې دی ته سپارل کېږي دی ټولې دنیا ته دعوت کوي چې څوک هم د عیب ځای په ذهن کې ونه لري چې ده په خپله داسې کړه الله معصوم ساتلی نو دا د دې دپاره مې وکړه دا پوښتنه چې هغه عزیز چې د ما سره ډېرې ښېګړې کړې وي چې په دا پوه شي چې د احسان په مقابل کې ما کفران ناشکري نه ده کړې د ده د اهل سره ما خیانت نه ده کړې کنې نور د زړه صفایي نه کم د ځان صفایي نفس خو دا بېلیارې نفس خو بېلیارې شی ده د ځان صفایي په لحاظ مې نه وکړه خو دغه د دې دپاره چې دی په دا پوه شي چې ما د ده سره خیانت نه ده کړې نو بیا یې ذاتي د بندیخانې نه خلاص کړو او دغه د ده کمالات یې چې ولده بیا یې ورته وویل زه تا ته اوس عهده درکوم یوسف علیه السلام چې په دې پوه شو چې اوس مې نه پرېږدي نوکري خدمت رانه اخلي نو بیا داسې غوښتنه یې وکړه ما نو د خزانو مشر که ولې وایي فایده یې عامه ده چې عامو انسانانو ته خدمت وکړه او بل په دغه شي کې خیانتونه ډېر کېږي دا د روپیو په ځای چې کېنه خیانت دغه سړی ډېر کېږي په ملک کې بل داسې څوک نه لید چې د دغه شی په حفاظت وکړي چې دا د ملک غنم دا 7 کاله جمع کېږي بیا به نو په دغه ګدامونو کې د حکومت په بیت المال کې گرگ و میر و سگ وزیر و موش و دربانی کند این چنین ارکان دولت خانه ویرانی کند ارسالیک وی چې لیو پاچا شي سپی وزیر شي موږک چوکیدار شي نو د ملک خزانه به برباد شي نو دغه دپاره دا مطالبه وکړه بیا نو دی وزیر مالیه مقرر کړ ده نو بیا تدبیرونه جوړ کړه هر ځای کې ګودامونه جوړ کړه دا د غلي ګودامونه نه لکه دا اوس حکومتي غټ ځایونه ګودامونه یې جوړ کړه د خلکو په فصلونه کرل ده به اخیسته ای ضرورت نه ځای دی ټول راوړه په دغه ګودامو کې جمع کول نور بیا د قحطۍ خبرې به وروسته صرف په د مابین کې دومره خبره ده په خپله خوله غوښتنه د یو عهدې وکړه چې ما وزیر خزانه که په خپله خوله د امارت د یو عهدې غوښتنه دا جایز ده که نه جایز نو یې په داسې صورت کې چې په دا ملک په دا خلکو کې صالح او مستعد سړی د یو ډیپټیم نه ویني او په ځانم اعتماد لري چې د ما نه خیانت نه کېږي مقصود یې پکې د خدای د دین خدمت یې چې زه خدمت کې وکم د قدرت د لارې نه کله یې سړي زړه ارمان لري د ډېرو خدمتو خو وسې نه وي چې په قدرت کې راشي دغه خدمتو لار ورته خلاص شي دا طالب تربیه یو رئیس د امارت په وخت کې یو عجبه خبره وایي مخکې مې یوه مدرسه وه اوس خدای د ډېرو مدرسو اختیار راکړو په هر ځای کې مدرسې جوړوه نو خدمت لپاره قدرت لپاره د خدمت سلیمان علیه السلام پاچاهي کړه خو د خدمت لپاره خلفای راشدینو پاچاهي کړه د خدمت لپاره کړه دا وایي جایز ده کله کله به په سړي فرض ګرځي مطالبه خو که د شخصي انتقامو دپاره چې ودرېدې ما سره یې داسې کړي و د حکومت کې عهده پیدا کړم بیا به خپل انتقام ته راخله یا دا مسکنه تر څو نه ورکېږي چې زه
خو دا غټه کوړه وانه وړه داسې شیان چې وي بیا مطالبه حرامه ده چې کوي. اوس نو هغه اوږده قصه ذات ذکر کېږي دا تر سپارې پورې، د سپارې نه بعد به بیا هغه د نور آخري قصې به بیا انشاءالله سبا ته کوو. اذ قال یوسف، یاد که هغه وخت چې ویل یوسف علیه السلام لابیه خپل پلار ته یا ابتي ای پلاره د ما اني رأیت 11 کوکبا، ما ولید په خوب کې 11 ستوري والشمس والقمر او المر او سپوږمۍ مې ولیدل، رأیتهم ولید ما دا ټول لما لره ساجدین سجده کوونکي وو. قال یا بني، یعقوب علیه السلام ورته ویل ای زویکیه لا تقصص رؤیاک، ما بیانوه خوب ولا علی اخوتک په ورونو خپلو باندې فیکیدو لک کیدا، څه تدبیر حیله به د تا د هلاکت دپاره جوړه کړي په تدبیر جوړولو. ولې ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان د انسان دپاره دښمن ښکاره ده. وکذلک لکه دغه خوب چې الله تا ته درلیدلی په دغه ته غوره شوی، وکذلک یجتبیک ربک، دغسې به تا غوره کړي خدای پاک چې رب د تا ده، ويعلمك بنبوت سره، ويعلمك من تأويل الاحاديث، او الله به دروخي تا ته تعبیرونه د خوبو، ويتم نعمته عليك، او پر رب کې الله تعالی نعمت خپل پتا باندې لکه څرنګه چې پوره کړی و، وعلى آل یعقوب، آل د یعقوب علیه السلام باندې کما اتمها لکه څرنګه چې پوره کړی و دا نعمت على ابویک په پلارو د تا باندې من قبل پخوا، ابراهیم علیه السلام چې غور نیکه ده، اسحاق علیه السلام چې بل نیکه ده، دا نږدې نیکه دی، خو د یعقوب علیه السلام زوی ده، خو نیکه ته هم پلار ویلی کېږي، غور نیکه ته هم پلار ویلی کېږي. ان ربک علیم حکیم، بېشکه رب د تا علیم او حکیم ذات